زين مخکې په سیو کې په سیویس کې ماته فرق تو سیو چې دې سیو کول دا خو سیو او سیو اس چې دوباره لکه یو کاپي دی وباسي ټیک کافي دی بل سیو او سیویس کې هم درته ټیک ده په نیو کې هم څه مشکلات نیو نو صحیح ده اوپن کلوز سیویس ویب پیج کلیر ده تا د سیویس ویب پیج دا خو ما خیر درل دغه شوی دی خو یو ویره هاو نیټ لپاره چې سیو کې ها او سرچ سرچ ګرځي په سپاره دغه څه نه ها فایل پیدا کی ورجن کې مونږ چې کوم نه دا خو ویلو دا نن هغه اوپن زموږ په اوپن پاتې شوی خیال کړو ٹھیک ده لکه زموږ سره یو فایل مونږ واسو کنه ها ابدار وایي سره نوٹ کړئ ایکوال رین دا فارمولا سره نوٹ کړئ ٹھیک ہے equal random ٹھیک ہے اوس موږ په مخه لګای دوه نه کوو کله ځای انټر کوم کنه نو سره دا لګای شو ټیک ده صرف د ثانیه لپاره بیا دوباره ودا ګوره رن کله انټر کوم نو لګای زموږ سره شو ټیک شو اوس زه راځم دا څه کوم سیو کوم فایل سیو کله سیو کوم نوم بول ورکوم مال ایک نمبر ورکوم صرف په ون باندې سیو شو ٹھیک شو راځو ورجن وای ورجن مونږ سوي اگر به کومنټس ورکو ټیک ته به خپل ډاکومنټ باندې ښه مثال کې تور پر داسې هم کوله لکه دا ډاکومنټ چې ما په تاریخ باندې لیکل دي نه هر څه کومنټس هم په ورکړل په دغه باندې یاد دهانی باندې دا وکړه بیا کومه ډاکومنټ پر اکولا کو ورجن ته برالو چې دا موږ سره ورکړو یو کومنټ په موږ ته باغه لیکي یا دا شراله صحیح ده و چې کله موږ اوپن وو نو په دې باندې زموږ ذهن پټنه باندې لکه ما خبر باندې نو غوډه اوپن سره بر استعمالي اوس دا ټایم دی صحیح ده په دې ټایم باندې موږ لیکي کړی د غزي پوری دا لیکي شوی فایل او ورجن ټیک ده په دې ډیلیټ باندې ډیلیټ کی دې کومنټس ورکوم کنه ټو ټایمز د رینډم فارمولا موږ استعمال کړی صحیح ده اسی زویم چې دا ټو ټایم موږ رینډم فارمولا استعمال کړو دا غینه وختو کو سره لیکل کوم چې دا غینه زموږ سره دا لیکي راځي صحیح ده چې یاد دهنی وسره وکړه خدا په کم ټایم باندې دا ډیټ ان ټایم دی ټیک دی په دې ټایم باندې شو ټیک ده اوس یو کس را لسی په دې کې چینجز وکړه زغره بھائی مثال के तौर पर फिलहाल दानों के चीज ने कलर बदल सही है मखकी तौर कलर होगा ना वो जा कलर शो ठीक है और बिहार वाले सेव को ओरिजिनल वाले या सेव को फिलहाल दोनों के सेव को ठीक है बड़े बने और तुरा ले वापस वन डॉट डीओसी फाइल होगा ना सर हमारा डॉक्यूमेंट के प्रोतो तो चलो बोलो कि यार स्टाक फाइल खुदा नहीं ना बबल कलर के ठीक है तो फाइल फाइल वाले ओरिजिनल तो बड़ा ठीक है स्टाक ओरिजिनल फाइल के सेव शो है ओपन सर भाई स्टाक ओरिजिनल फाइल लाइन ठीक है मतलब ओपन पे किधर कार के सही चेंजेस पे किसी भी चेंजेस दे सर ना से की स्टाक फाइल बाका जी मैंने शो लगे दायो कम डॉक्यूमेंट जी सर बहुत बदरी फाइल की तकसीम शो लाइक वास मुंग यो बल कमेंट था को दे यो खुदा कमेंट शो वास दा मुंग गुदी चेंज को गोलापी का तरता चेंज को जो स्वयं चिला का बदी के नोर चेंजेस शो जो यो वर्जन एबिया से को सही है मिसाल के तौर पर स्वयं चे नाउ वस माता याद वाई चे लिखाई पोखतो की कहूँ सही है वस लिखाई पर पोखतो की बस गोलापी रंग की था गोलापी वस लिखाई गोलापी बोलू को गोलापी रंग की है ठीक ना और दापी माँ से को ठीक शो वस तरह लिखा यो बलकस्ते सही है आवाज़ कम नहीं डाली गई तो मुकम्मल डिलीट करा सही शो और सेव को दागा फाइल खाली होती बस आगा कसरा लेगा ना वो यार जमा डाली गई दे दा बरा दारा को लोड वाले ओपन दागा खाली गई बखपल जीवन मौजूद है ठीक है वर्जन दागा कमाल ले जन निकाल के लगे
یو خدا معلوم دی چې موږ دلته کې کومنټس دا به صرف راړی کنه بس واپس دا سره یو بل ډاکومنټ شو کنه کنه بالکل سره کوم دی دا لوټ شوی و ته ګوره تاریخ ورکړی په دې ټیم باندې دا ورژن دی دا توس د فایل په ترو باندې بل دا فایل اوس کلوز کی کنه دا اوس په اوپن کی باندې عام اوپن کی د فایل بالکل دا چې توس سیو کې کنه سیو کا ګوره شي پام فایل کې ٹھیک ته وز ول اور کوم ابدار ساغه فایل شو ریکور شو ګوره ابدار یو ورشته دا ول ورکو دا سنان مول ورکو ٹھیک شو وستاغه فایل سنان باندې سیو شو بالکل د عام فایل تراله سنان به ګوره صحیح ده دا ورژن نو ساده غری کوي کې ٹھیک ده دا ورژن کمال بچا دا اوس خبر وکړه کنه چې بدی کې اوس لکه موږ یې لیکل کړي کنه محفوظ یې وغړې شروع لیکلي او بیا لکه اوس چې تا کور نه ابرار راغلی پای کې یعنی رنگ یې ولا بدل کړي یا به نور لیکل بدل کړي او زړه شم چې دا هډه ضروري لیکلو ما نه خاصیت دي ورجن کې به اوریجنل لیکي پرته چې ما په ورجن کې لیکي د کمنټس ور کړی یلته کنه نو هغه به زړه واړو مو دا غلطي کی د چې بیا وی کې دا غره واړو مدل کې وو په نو نو ما ته اوریجنل لیکل واپس ته پدې کې لکه به ورجن کې سیو کیږي ولکه سیو یو فایل خپل د سر په ما ډاکومنټس کې کیږي دا په دې فایل کې دنه دا فایل سیو شو دې فایل کې دنه دا فایل سیو شو ټیک دا سیو نو چې تو وای کنه نو بدی کې بیا لیکل ورکی چې یاره دا خپل لا مطابق چې دا دې لپاره دا باندې کیږي کلیر ده سر وای خیر ده سر بیا ډیسکس کړئ دا اساس لګ داشنه دی اوکې ها بل موږ پراپرټي ته راغلو ټیک ده پراپرټي میلیو پراپرټي کې دا وړاندې کم دا چې د سپدا ټایټل شو د بوک صحیح ده یو کس بوک لیکي سبجیکټ څه دی سو کې لیکون کې سو کې ادر او منیجر سو د کپنه کم کمپنی به دا پرنٹ کوي مطلب دا مثال کے طور پر پیښور کې یو دی نشاط پرنټینګ او دسی نو چې دا بسو کوي ټیک ده کمپنی بسو کوي او د کیټګری او کیورډ دا بوک مطابق کې کمنټس مې ته ملو صحیح ده هایپر لینک هغه او مونږ چې کوم دی سیو پریو پکچر چې کوم کون پرې هو ټیک ده نو ګوره دا فایل څنګه سره دی سیو دی ټیک ده کلوز مې کوم نو دا مې کلوز مایکروسافټ دوباره راکولم فایل اوپن ٹھیک ہے دلته کې دا ټولز نه غالبا ټولز نه دا صحیح ده دا دلته کې دی پریویو ته نه خو کا الریډي اوس شوی صحیح ده و چې کله ته په ډاکومنټ باندې کلیک کې سنان پکې ګوره دا لیکي نه دا لیکي خیر خدا ګډ وړه ټیک ده صحیح ده د ایمیج تھرو په ایمیج په شانتي نه خای ټیک ده و چې کله ته د ایمیج سو ګندا بیا وو قصه خای سنان فایل څنګه دی خان بخای سنان فایل لا ګولو کا سنان ٹھیک شو دا فایل و چې کوم نه پراپرټي تراشه او سو سیو پریو پکچر و ٹھیک شو نو وسه تا ګوره کله ته دا کلوز کی فایل اوپن ٹھیک ده اوس د سنان دا پریو بیا ان شوی دی دا نارمل لی دي سی غالبا چې ډیټیل کی دي سی صحیح دا به دې ګنان کیږي او وخت ما کوم مان کړ پریو ٹھیک شو چې پریو دی وره دلته کې را لې وسنان لا دا به کوم دی چې سونه سایز داږي کنه هغه کې بخاري دا کې دی کوس نه دی دا لیکي ډیر زیات پته نه لګی دا چې کله لیکي به په اسانه باندې پته لګي خو پریویو پکچر مطلب د تصویر په شان دی موږ دلته کې وخت ټیک زين کا دا پریوی چې دا هغه سیمپل خیال هغه سیمپل خیال موږ بروز ویلې سیمپل ګوره خدا نه دا په ایکسل کې ان شاء الله دا به ډیر زیات کلیر شي اوس دلته کې نه په ایکسل کې چې کوم دی بیا اکثر هغه د پاره بیل اپشن دی ټیک ده اوس اور سټوډنټ اصغر یا دا نور زونه دي کنه نو دلته کې دا دلته کې شو کیږي صحیح ده مخکې بیا پای کې د دې ډیر کلیر اپشن دی دلته کې چې اوس موږ عام نارمل داغه پراپرټي کې سیو شوی نه دا پکچر سیو شوی نه هغه کله موږ پریو نو سره ګډوډ راتلی شي دلته ټیک ده موږ ته اوریجنل فایل نه خای او دا پریوی چې دا پرنٹ پریو هم استعمالېږي نه دا پریو پرنٹ پریو نه د سینه صرف ځاسي پہچان کوم دی چې دا فایل یو دا لیکل پکې شوی دا نه کوم سم چیم لګوم د نور پروګرامونو کې وسه غانې باندې یا تصویرونه کې نه پای کې چې ټایل دی دې دا ګوره دی لیکای دی نه اوپن پراپرټي دې باندې وخت پر کس کړی سیو اوکے واسه تا ګوره ها دا کله سیو کوم پکچر سیو شای نه دی کنه کلوز کوم اوپن ګوره ته دی لیکای ته ګور څنګه ښکاری ګډوډ ښکاری کنه ٹھیک ده اوس دا فایل زه اوپن کوم او راځم پراپرټي ته او پکچر سیو کوم
सेव प्रीव्यू पिक्चर ٹھیک شو اصغر بچی دا اوس سره کولم کنه سیو میگو بیا وته وره چینجز ته کار شو بالکل پای کې هو ګډوډ و دا پای کې ګډوډ ودی کې بچی کوم ته صفه کوي فور ایگزامپل باندې پوه شو ها بل چې کوم نه په پراپرټي کې یو فایل لا کولاو هریو چې کولاو شو په پراپرټي کې دا سمری ده سمری کې دغه دي سي جنرال چې کله یو فایل سیو شي چې کله فایل سیو شي هغه ته ځګي خپه دی ټایپ دا دی دا واقع دا چې کوم اتوماتیک کریټ کیږي چې کله فایل سیو شي چې دا مایکروسافټ ورډ فایل او په سی کې پروت دی او دونه سایز یې نیولې دی په ایم اس ډاس چې کله ته چلینو دا بول نوم ورکې ټیک نه او په دې ټیم باندې شوی دی وغیرہ وغیرہ سټیټسټیک چې کوم نه سټیټسټیک باندې سټیټسټیک ہے عام زموږ سره سټیټسټیک کم سبجیکټ دی هغه مطلب ورشي په دې کې څونه پیجونه یوز شوی دي پیراګراف به کې څونه یوز شوی دي ٹھیک ده دا یو کس دی هغه ته یو بوک ورکې ته یار چې دا بوک ستاسو بوک نه هغه چې کوم دي زر راشي چې پراپرټي ته پاسانه باندې وګوري یا فایل کم یو والا دی سټیټسټیک یې سری څونه پیجونه پکې شي پیراګراف به څونه یوز شوی دي په کې ځان کار کوي ها او کنټینټ سره ټایټل چې کوم نه دلته چې دا سټوډنټ ټایټل دی او سټوډنټ زبدار دا برنه لیکل دي شي په کسٹم کې صرف کوم دی دا ځکه چې مثال کے طور پر دا یو بوک دی ولیکل شو سي چې دا چیک بای مثال کے طور پر دا چیک بای وګنه او ویلیو ولا څور کا مثال کے طور پر دا دریاب سے چیک کړي دا بوک ٹھیک شو دا بوک چیک شوی دریاب سے چیک کړي او اډ کړه نو کاکس ډایرکټ راشي کنه پراپرټي تیار چې دا بوک یوازې دا د سینې یا بل شام چیک کړي مخکې لکه دې باندې کومنټس هغه ورګړي دي چیک بای دریا بچی باندې پوښتنه د چې کوم نور څه زونه دي ډیر شي صحیح پراپرټي نه غوښتل موږ یې ځین کار کوي د چې کوم د ډیسټینیشن دا کومه علاقه دی ډپارټمنټ سره تعلق لري کلاینټ دی وغیرہ وغیرہ صحیح پراپرټي چې دی واچا جان پہچان نه دا فایل خای چې څه جان پہچان یې چې اردا سونه کرخې دی لګي سونه ټکی دی بګي کنه او سونه پانی شي لکه یا پان مانو لکه اکثر یو دی کنه یو کوي کنه او چا لیکلې په سو وجه لیکلې او چا دې کې څه پاتې دا ټول لار سم پراپرټي پیج سیټ اپ پاتې دی او په اخر کې کو پرنٹ پریو هم ویلو کنه چې دا به مدار سره خیر دی کو پرنٹ وغیرہ سنټونه دا مې کچرته هغه لینک دلته راځي څنګه به بچرته وګورئ دا ډایرکټ کوم دی دا د زموږ لپاره بلوتوث انسټال نه په بلوتوث باندې لګل مایکروسافټ پاور فونټ ته لګل ٹھیک ہے یا په پیکس ته لګل سسیز د په پیکس لګي کنه وغیرہ وغیرہ میل باندې لګي ٹھیک ہے وغیرہ دا چې کوم دی سنټ کی خو نن سبا هغه د ورن سره دی نه کوي ٹھیک ہے سی وی دی لګل سو کې دی نه سنټ کوي ته دا خو سنټ مطلب دا چې دی نه سنټ کوي ٹھیک ہے پیکس ته لګي وغیرہ وغیرہ فایل کې وزم سني تاسو څه مشکل شته نیو دی اوپن دی کلوز دی سیو سیو ایز ویب پیج سرچ دی ورژن چې کوم دی دا اوپن د خبر وګ نوٹ کی ٹھیک دی چې دا کامنلی موږ دې لپاره استعمال ٹھیک ده فائدې ده او پراپرټي کې کوم دی دا داسې نه دی د کنفیوژن والے دی چې موږ دغه سره باندې استعمال وسو نو لګ ډیفرنس دی کې اگر بھائی نوټ کو او دا هو څنګه موږ سره ریسنت فایل دی ٹھیک ده کوم ریسنت فایل یوز شي کوم فایلونه کې کار شي او لاندې دا په ایډیټ کې کوم دی موږ انډو ویلو صحیح ده چې چل کې نور بجا سے دا خو لکه یو دغه نه چې یو فکر رالی یو بل ځای کې لګي انډو نه کار دی انډو واپس شي انډو صحیح ده واپس کوي او ریډو چې کوم بیا دی اپوزټ ته ټیک ده هغه کار بیا واپس کوي ٹھیک ده یو بل اپوزټ کار کوي لکه مثال کے طور پر دلته کوته ګوره دلی کای ما ډیلیټ نه غلطه کې ډیلیټ شو ته ذرا شي ایډیټ ته انډو وای ٹھیک شو و چې ریډو وای دا بس کې واپس به ختميږي واپس کی ٹھیک ہے یو بل مخالف یہ راولی واپس ٹھیک ده کټو میلو کټ سل کې کای چې کوم دی هغه فکر یو فکر دی بل جن دا مختي په دا کې غته د سیز نه نت می کتو رنه ما مخینه وکړل خام د کې ډیر نشنا نشته زونه چړې بګي دا کې دا سو کول نشي مایکروسافټ والا ودی جوړ کړی شي دا به کړه دي چې دا کنه ای نه ول زړه پوری ودی ټولینز دا شته دا ټکی ا کویک براون باکس جمپس فور د لیزی ډاګه
د دې ځای نه والا د دې ځای پورې چې کوم فقره ده کنه د دې ډاګه پورې ها په دې کې د یې نه والا د زړه پورې ټول ټکی راغلی ها نو چې په دې تو لگا سړی په ټس کوي کنه ټایپینګ دې د کی یار دغه کټ خو کلیر دی کنه لیکای دی یو ځین بل ځای ته کټ کول او کاپی زوم سره کاپی وباسي ټیک نه او پیسټ په دوانو په تور باندې استعمالو ټیک نه پیسټ اوس دا تا کاپی کو کنه پیسټ سپیشل وایو ټیک نه لګي ترتیب وایز وایو سي دا سره وایي یارن په پاتې کی کاپی انټر پیسټ پیسټ هم ویلو سي دا پیسټ سپیشل وایو پیسټ سپیشل کې دونه فرق نشته او کدي خیال کړی کنه کلیپ آرټ کوم ورکول کړو یا دا دغه ډرینګ وکړو کنه د دې سره بیا د غراځي دا نشانه دینه مونږ غټولې شو کچولې شو ټیک او دا جانې دا ور یو بل مثال وو کلیپ آرټ مثال وای انسرټ پکچر کلیپ آرټ یو تصویر مونږ راوستو کنه دا تصویر راوستو کنه د دې سره بسره دي पिक्चर دا पिक्चर बार نه دي ته पिक्चर बार وای دا وسره اصغر بای ٹھیک ده وګورئ زموږ سره یو ټیکست دی دا یو لاین دی ٹھیک ده د زو کاپی کوم او زما په دې کې پکار دی ایډیټ پیسټ سپیشل ټیک ده نو اوس چې کوم دی دلته مختلف فارمیټ کې کوم دی ته کولای اوس په पिक्चर فارمیټ کې دا کوم پیسټ کوم اوکې و چې کوم دی دا पिक्चर فارمیټ کې دی وګوره पिक्चर बार سره راځي نو د دې पिक्चर बार بیا خپل خصوصیتونه کلر ته ګورئ نه کلر نه लाइटनेस होता वगैरह सेवा की ठीक नोर प्रॉपर्टीज इन दागे फैन प्रॉपर्टी दी ना घटी के आसान में दे तो स्पेशल पेस्टिंग में नोर सब के निश्चित دا لیکل دی خپل هغه اټولې شي لیکولې ठीक है पेस्ट स्पेशल दे पर इसमें दुनिया में सुनो पकनूर ने खता जाने सिर्फ सिर्फ द पिक्चर दा खबर पकनूर की द स्पेशल किस्म कार के थी और पेस्ट लिंक जो ने द लिंक तो बनी करके ठीक है वो दा पिक्चर पकनूर के ठीक है पेस्ट स्पेशल दे पर कर دا یو د صفات شی بیا سړي ځین کې څه غرض دي دا په کلاس شي اوس ته ګوره دا زما سره چې نیټي په کم ټایم کې نیټي دا بیا کې لږ مسله کې نیټ راځي نو چې کلیر کیډ فون کې اوس دل کې نشته ها دا لیکای دا صحیح ده ایډیټ کاپیم کو لاندې راشو کلوش एडिट और द पेस्ट स्पेशल ने जगह पेस्ट इज हाइपरलिंक ठीक है नो दे बस लिखी द हाइपरलिंक पे शांति पेस्ट की ठीक है हाइपरलिंक सुन लीजिए ना ये सारे लिखेंगे कंट्रोल क्लिक के सब पिछले को लेकर निश्चित हो सब निश्चित हो ठीक है हाइपरलिंक पत्रू मानी या फिर पेस्टिंग की उन खास सब निश्चित और क्लियर हो मेल होगा ना कंटेंट्स में क्लियर की कंटेंट फेल होता है द कीबोर्ड ना पटेल बानी की डिलीट बटन ठीक है क्लियर और द कंटेंट है ठीक है क्लियर की वो सिर्फ दा खबर नोट कई द एडिट दा कमांड में नोट कई दा नॉर्मल नोट का फॉर्मेटिंग वाला जो कोमा से तब से फॉर्मेटिंग या बकरार बनवा जैसन की कलर चेंज टेक्स्ट हाँ ये तो करेंगे कि फॉर्मेटिंग शायद तो स्विच देते हैं तो दा लिखल ना खत्म होता फॉर्मेटिंग दे खत्म बिया बाय एडिट राजे क्लियर होय और कंटेंट पर जो फॉर्मेट होय लिखाई इसमें सर पक्का जे बनेगा वो फॉर्मेट खत्म ही या मख की खैर जी फॉर्मेट हुए बिया बता क्लियर कुछ लेसन वो दोनों नोट के कि फॉर्मेट खत्म है ठीक है फॉर्मेट चिकम स्टाइल में कदी बनी प्ले गड़े पर टेक्स्ट पाने आगे खत्म है हाँ देने अलावा क्लियर नलान दिसे दे सेलेक्ट आल यो हम दिसे माउस पानी दा सिलेक्शन करे दा लिखाई सही है यो मुंग या टोल टेक्स्ट मुंगला पकार दे एडिट सेलेक्ट आल ठीक है टोल लिखाई जम सर रहा मैं कमूंगा डिलीट को कार सो सर को तयार आगे दस तैयार से सेलेक्ट आल तेरे पर इसमें और गोरा दा कम शॉर्टकट की तास बता शॉर्टकट इज दा ठीक है कि व्या कार 30 की नहीं एक सेलेक्ट दा कंट्रोल ए जी देखना जो कीबोर्ड में कंट्रोल ए हुआ ठीक है नाल दे कितलो तो जरूरत से यो कंट्रोल बटन दा यो ए है ना कंट्रोल बोली सो कि ए वसर वो टोल सिलेक्ट आल वैसे कंट्रोल डी वाली डिलीट की पैंड में ले बिल्कुल पैंड किदा चले लिखाई मालूम मुझे पर नहीं करते ठीक है लिखाई वर्क लो बेच कर अगर रिप्लेस कर भी अपनी गूट में ले तो गूट के मुंगा पेज से पहले पेज तो सही लाइन तो गोरे लाइन सादर सोम लाइन यूज करी था यो लाइन ना ये तो गोरा ठीक है प्रॉपर्टी तरह से तब प्रॉपर्टी ना करी सुन लाइन जैसे मर पड़ी
लाइन दे 13 लाइन यूज करी नहीं तो 12 नंबर लाइन थे जिसका कर्सर उस पर 1 नंबर लाइन के हो तो गोरा द 12 नंबर लाइन ने गया सोमशो 7 दा सोमशो 8 मतलब मुंगला दिन नोर मिस करी हाँ दवसी कम दे तो 6 नंबर लाइन की हम ठीक था वो जो मासून यूज करी थी अब मात्रा प्रॉपर्टी ना पता लगी स्टैटिस्टिक की तो करेगा ना तो लाइन नो यूज करी ठीक था वो जो राजा एडिट था और पर एडिट किए गो टू था और उस समय में लाइन नंबर मिसाल के तौर पर 3 नंबर लाइन थे जमा करना ठीक शो दे बची कम दिया जल्दी को तो बुरे लाइन 3 चेंज हो गया ड्रीम लाइन ताकर सर लाड़ो नो पास आना मानी सेक्शन होता सुनो चमक को वही से वो पेज उस लाइन नोट कैसे ना मुंग मखने भी गुड की दाग कमाल ने हाँ लगता है उसकी तुझे चेयर लगवाता है वो 50 पानी निकली हो तुझे चेयर जमा बस है 27 नंबर पानी की अगर खा रही है ना हाँ नंबर बोर की हो मतलब तो नंबर वाला के नाम ये लड़ा दिखा देते सब इश्ते कर भाई एडिट की सब की कहीं ना रिप्लेस पॉइंट रिप्लेस हो गो जी मैं जिता दे प्रोग्राम सरा सरा लगा दे कंप्यूटर का नूर दागा देता इसी मामूली शान की दागा होगा ना सब बस पदी की संग चाहा दा फोल्डर दी करना सी ड्राइव दे और ई हाँ। ड्राइव दा अक्सर खबर राजी का ना दे अपने का ना पी के सीधा सा होएगा ना आप बस इंशाल्लाह क्लियर करो ठीक है बस मत सिर्फ लग दगरा को ची यादी किसी था सी पाखिरी को सर्दी सी या और निम दी सी और फैन होता है को ना ठीक है बिल्कुल चीज़ हो सरा देती कंप्यूटर में लगा पूरी बिल्कुल वे हो गए ना दे टूलबार में लो नूरबाचा टूलबार सर भरसे मिलेगी توربان خو دغه ما خل دغه راځي دغه ترغه یو چې کم ته ګوري یا د بارونو چې د مو غیبه وراولو ټیک بالکل نه टूलबार में او टास्क पेन کم یو टास्क पेन प्राइंग पान دغه څه وته کدا هغه प्राइंग पानी نو प्राइंग पानी دا फ्राई पैन هغه لوخه دی फ्राई خرج لاندې په کیسه کدا هغه دا टास्क पानी او کاغه पेन نه دا یا टास्क पैन पेन ने पैन نو टास्क पेन دی ټیک ده टास्क पेन چې کوم دی همیشه د فارم سره टास्क स्टोर کوي وس چې کوم دی د ټینګ کې مونږ د نه مخ کم کار چې کوو هغه مونږ کلیپ آرټ رسته نو سره کلیپ آرټ स्टोर کړی ټیک ده او چې کله مونږ پروګرام اوپن کوو کنه نوې فایل نیو زموږ سره چې کوم دی دا وس टास्क पेन دی وس چې کوم دی دا टास्क چې کوم کم کارونه هغه स्टोर کړی نو دا دې نه غیبي او راځي وونه ټیک ده نه تو سویچ یا زبا نن بزو لکه نن ما خام بزو پینځو پایلونه کی پدې پایل کی کار کوم او تو بیا کار کیو تا داغې نه بدل دي دا تاسپین متا ته دا خې چې تا سلورو کی کړي تو به شي اورا ته پاتې خا دا کلوز او میکسیمایز او دا پټنی دم نوٹ کړی او دا خدای یو باندې لکه بندګي په پس کنه دا یو دل دی راځي ټاس بار ته سیده ها بیا بیا د دې بټنی د کار دی ټیک ده یو خو چې کوم دی ریسټور کوي ټیک ده ورکوټ یې کو ټیک ده یو چې کوم دی سکه بیا غټای واپس میکسیمایزینګ او د دې مکمل بند دی ټیک ده دا من کې ول چې دا چې وای نو دا دې تراشي ښه دې دا بیا چې یو به وای اوس بیا وتا وس لګ پدې کې زوم هم ویلو کنه او زوم پرونه زوم چې کوم دی لکه هغه اساس په فونت سایز دی هغه په خپل ځای باندې کوم چې په پیج باندې مونږ راو بس ټیک نه په زوم سره چې مونږ سترګو درانه دي زوم او فول سکرین چې کوم دی سره فول سکرین باندې شوس خا دینه علاوه پدې کې ویو مینو کوم څه ویلي نور څه نه دی لګا ها د رولر ته ګورئ دا کوم پیمانه چې ښکاری دی دا رولر د دې ځګنه غیبي ګورازي دا رولر ته نه خدای نه ټیک نه دین نه خلر کې جو بس غیب شو بس دا کم غیبه دا او راتله چې کوم دا ټول همیشه ویو کی صحیح ده دا ټمیټر فوټې نه راځي کی چې نه ته دوه لیکل کې چې تا لګا پاڼه په باسي ته زما په پاڼه باندې چې دوه لیکل پکار کیمرا ته لګا پټه دا کار سره لی آؤٹ از د کوي لی آؤٹ صحیح ده لی آؤٹ دا کم بیک گراوند چې کم باندې مونږ کار کوو ټیک ده او زموږ سره دا سامان خو دې شوی دی ټیک ده د دې دا شو چې کوم دی دا شو نه چې دلته کې دا مینوز د سپایو سټایل خو دې شوی دلته کې دا رولر خو دې شوی دی لیکای مونږ په دې ځای کې کو ټیک ده دلته کې دا باری خو دې شوی د دې رقم سټایل چې دی لی آؤٹ وای ټیک ده لی آؤٹ وته نو نارمل وړاندې په کې سره په یو کې نارمل دی
दा नॉर्मल लेआउट थे ठीक है पर नॉर्मल लेआउट के सब कमाल ले नॉर्मल दादी शखकारी सीधा संग शखकारी बस परख था शमजे परख वगी सरे वापस जू प्रिंट लेआउट रेंड अरे कर्सर خو خپل وړي خو زمونږ ستیاره دی دا موږ سره چې کوم دی کنټرول ایکس څنګه کنټرول واي لیټ تنظیم وکړه ها دیکھو موږ سره نه شدي موږ 100 پیج یوز کړو درې ټیک ده درې پیج یوز کړو و چې کله زه نارمل وم ټیک ده په نارمل کې بس چلی زموږ سره ټول پیج په یو دا کې خاري صرف دا یو لاین وغیرہ راغلی ته ګورئ دې ته ګورئ نری لاین وغیرہ راغلی چې کله پیج ختم شي یعنی خو ټول زموږ سره په یو ترتیب کې لیکل شوي تش لی آوټ چینج کړئ سټایل نه دی دا خو دا یعنی نو ګوره په دې کې چې کوم دی درې پیج یوز شوي دي خو ته چې کوم دی چې دې ته لاړ شي ټیک ته ته پیج 2 دی خو صرف نری بریک دی پکې ټیک ده نری بریک دی پکې دا زموږ سره نارمل لی آوټ دی نور خاصه پکې نشته صحیح ده اوس پکې بل پرنٹ لی آوٹ دی پرنٹ لی آوٹ زموږ سره دا نارمل مونږ استعمالو پرنٹ لی آوٹ په دې کې چې کوم طریقې کار دی دا کنه دا مونږ همیشه لپاره چې کله یو ډاکومنټ پرنٹ کوو دا هغې سره استعمالو ټیک ده پرنٹ لی آوٹ ته سوچ کې کنه دغه کې پرنٹ پریو والا وغیرہ وغیرہ صحیح ده دا پیمانه ده دا دنیا دا سټایل دی او ته ګورې چې کله د دویم پیج ته لاړ شي د هغې ښه مزدار پیج ښکاري یعنې دا بدل پیج دی نو موږ ته څه پاک په طریقه خو پای کې به صرف یو نری لاین والی شي په نارمل کې نشان به دا چې دا پیج ختم شو خو ډایرکټ پسې لیکلی شوی دی ټیک ده داسې چې کوم دی نه علاوه ویب لی آوټ دی ویب لی آوټ کې بیا چې کوم دی مکمل ټول په یو لاین کې پته پکې هم نه لیکلی سره ټول په یو ترتیب کې لیکلي لیکئ صحیح ده لی آوټ کې دا قسمونه دی پکې نارمل مونږ کم یوز کوو پرنټ لی آوټ زما د خبرې مطلب دا دی که چېرته داسې دی نه ورک شي صحیح ده داسې شي نو چې بیا راړولی شي تب مونږ کم یوز کوو پرنټ لی آوټ خبل بګی دی اثر بای آوټ لاین ٹھیک ده آوټ لاین متعلق صرف دا نوٹ کړئ ٹھیک ده چې ترته څوک سمری اصلي کېږي نه نو زموږ سره هغه آوټ لاین دی موږ خو په دې کې بیا مختلف څیزونه دي صحیح ده دې کې ډېر کار دی دا یو بیل فرش ورځ ورکو دی ٹھیک ده په دې آوټ لاین کې ډېر کار دی ٹھیک ده دې سره چې کوم دی دا خپل بار راځي ٹھیک ده آوټ لاین دا ډېر مزدار څیز دی په ټولو کې که خیال کړي دا سړی چې انډکس تیاری کوي د بوکو نو هغه په دې کې ډېر هیلپفل دی دا پکې ډېر هیلپفل دی ډېر پیدا ورکوي سړي ته چې کله انډکس تیاری لکه داسې کام اگزامپل در کوم دا اوس زموږ سره وړاندې کوم لاین چې شو دا صرف نوٹ کړه فلحال صحیح دا مونږ بیا وایو دا زموږ سره چې کوم دی ریموټ شو ټیک ده اوس چې کوم دی دې نور لیکئ ته ګوره دا دې زه اوس دفاع کوم خیال دی دا هغه کم ګیپ چې دی هغه پکې راځي ګوره اوس چې کوم دی زه وایم چې دا لیکئ بیا د دې نه لګاو خوئ دا دی خوئ دې باندې خیر مزید کار کوو ټیک ده خو لکه دې په دې کې ډېر زیات کار دی صحیح ده بیا چې کوم دی لکه داسې پکې آوټ لاینینګ بیا مزید په یو ورځ باندې وصحیح ده خو آوټ لاینینګ دوه نوټ کړئ چې په دې کې مونږ کار کوو بیا د راشي صحیح خبره نارملی مونږ کم یوز کوو پرنټ لی آوټ هېڅ چینجز پکې نه راځي لیکئ پاک خپل ځای ده ټیک ده خو بس صرف چې کوم دی نظاره ده بس کتل دی ورته آوټ لاین نوټ کړئ صرف ځان سره چې څه باره وایي انشاءالله ټول بار کې چې کوم دی دغه بارونه دي هغه ایستل دي رولر هم ویلی دی او دې کې نور چې کوم دی ګریډ لاین دی صحیح ده ګریډ لاین دا کوم لاین چې راغلی ګریډ لاین دی ټیک ده دا چې کله ګراف جوړو بیا پکې پته لګي صحیح ده فایدې څیز دی زموږ سره دغه پکې ښکاري مړه وړوله د مساق سکولونه کاپیان نه ورکوي هغه پکې ښکاري صرف ګریډ لاین ټیک ده ګریډ لاین به موږ له څنګه پیدا راکړي زه تاسو ته مثال در کوم ډیلیټ کنټرول ای ول نو
کنټرول ای او دلته کې راشه ایډیټ کیبورډ له په مخ زو ښکاري نه ها دلته کې ماوس ګریډ لاین ان کو ټیک ده ګوره ته راځم او لاین وامه ټیک ده دا فری فارم مې راوسته اوس ته ګورې دې خیال کړي ګراف چې سړی وځي کنه ای خیال دی راته دا بیا بدای کې هیلپ ول دا ګریډ لاین ٹھیک شو ګری خیال کړي کنه مونږ چې کله اوس مثال تر پر یو عام ګراف جوړو ٹھیک ده ګراف شو دلته کې لاین وګوره دا لاین شو ٹھیک ده دا به کې وای ایکسس شو نور بچا دا ته مومنت کو ٹھیک ده دی مخ کې ویلې دا ایکس ایکسس او وای ایکسس شو ټیک نه بیا چې کوم دی نه اوس مثال تر پر ګراف جوړول دا 1 دی دا 2 دی وغیرہ وغیرہ دا ګراف ته پاره چې کوم دی ګریلندر پکاره دی صحیح ده خپل لینث دی کنه لینث خو د دې اپشن چینج کیږي خو بیا به کوم دی کنفیوز کیږي په حل نه ټیک ده لینث او دا ټول سيزون نه دا هر څه کوم دی اپشن نه چینج کیږي ټیک ده دې ته نمبر لیکلې شي سړی بالکل وته شي صحیح دي سي ولګي او دي سي وته ولګي په حل نه چې کله مون ګراف ترا شو ټیک ده ګراف ترا شو بیا په ګراف کې وایو د دې کوم سره دی چارټس ټیک دي چارټس وایو کنه بیا مون کرکټ پادای کې اکثر ګراف راوړیږي او ډاکومنٹ میپ چې کوم دي سره چې کوم دي د زموږ د سونو ډاکومنٹ چې کوم دي د اسې نقشه اچي صحیح ده لکه اوس په دې کې موږ دونه سن یوز کړی کنه اوس مثال کې تر ورځو ته ټیکس راولم ما اوس یې کوم ٹھیک شو دینه علاوه ته یو پکچر راولم دا دونه خاص ځون نه دا کوم چې اوس پکچر شو وغیرہ ډاکومنٹ میں موږ سره غندې زموږ د ډاکومنٹ نقشه خې ټیک ده اوس په حل ایسه جانه ده صحیح نن صبر ان شاء الله دا وای سره پاره سم نه صرف هیډر پوډر نور په هیډر وای سرنامه ته پوډر وای دا تا خپې نامه ده ٹھیک ګوره چې کله موږ اکثر بوک وګورو کنه د دې په سر باندې لیکای شي ټیک ده او د دې په اخره کې کوم نه لیکای شي زغر بھائی خیالو میں ویو یو دا گریڈ لائن لري کا او ډاکومنٹ مې هم بن کا سرنامه دلی دي صحیح ده چې کله مونږ پرینټ کوو ټیک ده نو په دې ځای کې باندې اکثر لیکلي پلان کې پبلشر او دا صحیح ده نو هغه لیکي مونږ د سنه کوو ویو ته براو شي هیډر ان پټر وو ټیک ده په هیډر باندې مثال کې تور پر تاولي کوي چې ګورنمنت مساګه سکول اماندار ٹھیک شو دا په هیډر شو اوس پوټر لراش لاندې پوټر خاري په پوټر دی تا ول کو چې پبلش بایسا اماندار مثال کے طور پر پرنٹ پریس والے نام دے اماندار پرنٹنگ پریس ٹھیک شو دا کلوز کوم ها دا چې کوم دي کې چینجز بیان کیږي صحیح ده دا دې ښکاری نه ته وګوره چې کله دا ته پرنٹ پریو کې ته دا پته ولګی نه دا په هر یو پیج نه دی هر یو پیج به دا راځي دي اوس دا ګورځو نیکسټ پیج اډ کوم نیکسټ پیج څنګه کوم چې لیکایو کوم نیکسټ پیج تر شم پیپرو کې دا استعمالو دې وګورئ دا دریم نمبر پیج دی پونږ سره په وړاندې پیج اډ کړو خالي کوي بار بار راځي کله خلګړه په بوک باندې ټول د غلي کړی شي یو سیم لیکل پېښې دا غیر پردا هیډر انپوټر استعمالي دا بیا اتوماتیک په ټولو وړاندې پیج به کوم نه همیشه دا پردا اډ کېټي و چې زه سونم پیج کوم هغه دا بار هیډر انپوټر استعمالو ٹھیک او دې کې چې کوم دی ډاکومنٹ میپ دا لکه تیورټیکل دی صحیح او دا ګریډ لاین خو دا غسیز دی صحیح دا مخکې وایي پیدا کړو ګریډ لاین خو معمولی شن پیدا مولي دی صحیح چې دا دي چې کله موږ ډرایوینګ کوو کنه ګریډ لاین یوازې دا خبر نه چې ګراف جوړول یا دا کنه صحیح دین علاوه موږ ته دا محل کې ګورته چې توس ډایرکټ دي ډرایوینګ کې کنه تل دغه درکې دا پاسان باندې سره نشي کولای ټیک ده اوس ته چې یار پدې په ګوټ په کلیک کوم یعنی یا بده په ګوټ کلیک کوم خاص لینث باندې بالکل خاص لینک دغه پیدا ورکې دا ګورو تاسو نه غراړي دا اوس یې مثال درځي یو لوخه جوړم لوخه شو غار څه شو دغه په ترتیب سره نه
دغه پیدا یا څونه مزار شي دا جو نارمل دلته بهر د دینه شم کوله چې دا ګریډ لاین نه وز ګریډ لاइन आपका सिर्फ چې کوم دی دغه دی सिर्फ تعالی دغه درکې ګایډ نشته کې بیا واپس आपका یې سم نشته فرند کیږي نه صحیح دې هو بیا مزدار شکل اساس خو ګریډ لاین دغه لپاره استعمالي ډاکومنٹ میں صرف یہ آتا ہے آؤٹ لائن دا چې کوم دی لکه تھیوریټیکل آؤٹ لائن بالکل تھیوریټیکل ټاپک دی کې چې کنفیوز بګین شي او انسرټ کی موږ څه ویل نم دی ویل کنه ویو فرنٹ لی آؤٹ سوري شو پینتس انسرٹ کې چې کوم دی وایو صرف کومنٹ صحیح دا لگتا ہے پہچان مار دیں کومنٹ مونږ ولته کې ورجن کې څه سره پارلو ها کومنټري ټکی نه مې تر دا ولې کومنټري څنګه کم څه دی چې پاګه باندې مونږ چې کوم دي چې خبر سب بیس موبایل سے کړی ٹھیک ہے اوس مثال کے طور پر دلته کې دی ابدار is a student ٹھیک شو دا لیکای شو اوس د ابدار په دې ابدار باندې کوم څه لګ نور بیس موبایل سره کوم خوسته دلته کې نه ځین چې پرنٹ کیږي نه ٹھیک ده چې په پاڼه زرو باسم چې هغه سره ورونو چې صرف ما دلته کې د دې نه پته لګی دا دار څوک دی دا غیر پر کومنټ استعمال انسرټ کومنټ ٹھیک ده اوس دلته کې سره لیکایو کوم مثال کې ضرورت سره لیکدا ابدار خو زمون د کلی دی او په مسایل کې استاد دی ٹھیک شو وہ سی کم دے گو رہا تھا چلو شو ہاں insert comment हाँ د دې ابدار نه دا چې کوم دی کومنټ هم ورکړل ته ما ځین دا چې کله ته پرنٹ کی کنه په کار دا په پرنٹ کې نه راغلی کومنټ نن پرې دی دي کوم څه سپانن باندې نه وګورئ سي دا بس نه وي دا خلک دا بس نه نور کې کوم دی اتوماتیکلی دا شي اتوماتیکلی سي جاب ټیک دا زه وګورم خیر دی بل لغه کې دی یو بل هم دی فاصل کې هو ورس پرنټر باندې نه دا کی شینټر کې لیټس سی انټر خدان له موږ دا نه کی نیکسٹ لاین ته خاطر دغه شو اپشن پکې دی ما لګزن کی راځي مخ کې د ما څنګه هر په دې استعمال کړی ټایم ځای کې جانې دی ته مخ کې واپس ولرا شي جانې د اوس پېټینګ پر صحیح دا کلیئر ګو چې کوم څه پرن باندې کې دا ما تقریبا ما خپل باندې ډېر مودو شي نه دی کتل اوس دا پورن پکې دا پراپرټي دا اپشن راځي دی کني جنرال په دې ځکه ما ځان کار په کوچ دا چلو شو ٹھیک ہے بیا ما مثلا لګیا ما ځان سره لیک خاص خاص پوینټ خو دی کنه زه ټول خو نه بیا د کم د کوزا پوینټ شو ما سره نوٹ ویني دا هیڅ چل یو کی انسان ہے کنه او 7-8 میاشتې به تقریبا شوی مونږ باندې کتلې ها पिक्चर मिलो पिक्चर के हमने क्लिप आउट मिलो ठीक है क्लिप आउट तो फिर ना बोले प्रॉम फाइल चल के दम नो वे प्रॉम फाइल چې کوم دی زموږ سره مای کمپیوټر نه موږ تصویر راولو هم ته بچا غیر اسانه طریقه خولیو اسانه طریقه څه و چې تصویر همیشه د پر راولای جو ډایرکټ ودا ډایرکټ کوي ډایرکټ مطلب دا ویني سره راځي ठीक है دا प्रॉम फाइल फोल्डर में नहीं कोला कोई नहीं चलता है ګوره کله چې کمپیوټر لګیږي نه سره هر یو وینډو چې دا زموږ سره بل وینډو ده سره په ډیسکټاپ خریدي سیستم ډیسکټاپ په ټیک دا مخامخ څه ښکاري دلته کې کوم دی دا سیزن دی د سٹارټ مینو وای دی گیم څه سیزن دی ٹھیک ہے वो तो हमेशा पर सर बिया सकता मैं कंप्यूटर रखो ला पड़ी
دا مای کمپیوټر چې تر کولاو کې دا سی خانه ده ډي خانه ده ای خانه ده ټیک ده اف ته پدې کې وسه څه پراته سيزونه پراته کتابه کې ویډیو سٹور کړي کتابه کې تصویرونه سٹور کړي ټیک ده نو اړ یو څه را کولاوي ته کنه کولاول د طریقه ده چې رائټ په کلیک کپیل ځان عادت کړي ټیک ده او اوپن وای ټیک ده بس دا اوس غانه ده د ماوس دا بٹن مو وای اوپن دې ته رائټ بٹن وای ماوس کې دا بٹن دا رائټ ته او دا لیفټ ته ټیک ده او دې ته سکرول بار وای تاسو ما مخکې ویلو دا رائټ بٹن دا لیفټ بٹن ګور دا بٹن نه په څنګه چې موږ سره موبایل دی کنه اوکے بٹن نه په موبایل کې اوکے بٹن نه دا اوکے بٹن کار کوي دا دیکھو نه اوکے څنګه چې په موبایل کې دا ٹھیک ده او دا سټیل کې مینو خو دې کنه مینو بٹن په موبایل کې تاسو موبایل کې شته ته وره دا بٹن نه دا اوکے بٹن نه هر یو څه راکولا وای ټیک ده او کدی بٹن ته ور دې سره مینو راکولا وای او لکه دې دا مینو چې راکولا شو ټیک ده دا مینو بٹن چې دا د مینو کار کوي دا ډایرکټ کلیکینګ کار کوي دا اوکے کار کوي ټیک ده لکه اوس ګورئ دا یو څه دې سي چې اوس په دې هو کلیک کوم دا بس کې اوپن کې یا د مای کمپیوټر دا چې ډبل کلیک کوم کولا وای ټیک ده صحیح ده خو کوزه دې لاوزه یو څه ویم چې دې کې سړي دنه ټیک دا مینو راکولا مونږ بیا به دا دې خو رائټ ٹھیک شو ساده نه لوي چې فولډر راکولا نو همیشه د پرموسو دا رائټ په کلیک اوپن وو ٹھیک ده صحیح یا رونا شو وزد کې چې کوم دی دا یو ار یو څه راکولا وای رائټ ته صرف ځان په حل باندې عادت کې ټیک ده د مینو نه راکولا ول کو ټیک ده اوپن دا اوپن باندې پروډوس دا اوپن هر سره کولا ولي په دې کې په کمپیوټر کې ستا سٹور کړی یا اب دې باندې راکولا وی حدیث چې کوم دی دا ایمیج فولډر دی مونږ وسه کوم کار دی وسه اوپن ہے وس نه دی په کمپیوټر کې هر چې کله دا اوکے بٹن چې کوم دلته کې ماته تعالی وګورئ مثال درکوځي دا کله په یو څه کلیک کې او ته چې کوم دی واپس نه راوچتې ټیک ده دا د شو چې ته مرای نه ونیو بٹن وتا نه ټیک ده لکه اوس دې دا مانی ولې دی نه ګرځو مې په کوم ځای کې اوس دا پروګرام مرا کولا کو کنه چې کله دې پروګرام لراولم دا را کولا په خپل باندې ټیک ده ودی کې واپس فرې نه مې صرف مې پورې خو دې دا دې دراله دې پرس ته ډریګینګ وای کمپیوټر باندې کو درې مونږ وای راوړل وته سي راخ کول ٹھیک ده دلته کې پروتو ٹھیک ده ځکه کوم دی دغه هم دا کم اوکے بٹن چې دا ځان سره اوکے نوٹ کړئ اوکے بٹن ونیسو نیول مطلب چې کله تاسو یو څه ونیسئ دا مطلب دا چې په دې باندې کلیک ګوته به نه وچته ګوته به نه وچته ټیک چرته وړي چرته وړي به سره دا تا پروګرام ماینس کړی ٹھیک ده صحیح شو چې کوم یو ګوته چې تکړه ته راشي نو دا پروفایل دلته کې چې کوم دی 65 کې چې کوم پروفایل یا د سکار کې ټیک ده کله زو د دې نه کولاو مانو بس تل کوم دینه بدل زمه د دې څنګه کولې ټیک ده پس کې پروتو په اپ کې تصویر پروتو کوسي پارس کې چې هغه د بلار شي डी ایمیجز ٹھیک ده او سه دا تصویر یا بل لګره انسرټ و یوز راځي وساره پر خپل حل دغه طریقه نو کوي دا به سردي پرټو سو کې بیا بټک شي ٹھیک په پکچر کې چې کوم دی اټو شیپ دا صرف یا ساته سکینر او کیمرا لیکلو ته په انګلیش کې دی نه چې کله ستاسو سکینر یا کیمرې ته نه راولې نو سره اوس کیمرا انسټال ده تاسو کوم دی سافټویر نه انسټال دی ٹھیک ده صرف دا انسټال هو چې کله ستاسو ډیجیټل کیمرې کنه ته دا وې سره به کوم دی یا کیمرا او سافټویر کولاو شي څنګه چې څوک چرته ډیجیټل کیمرا انسټال کینو غالبا بیا پاګ باندې تصویرونه چلو ګرځین ٹھیک ده چې دی څنګه دا اوس په هغه ضرورت نه لږ مشکلات پیدا کوي چې کله ته دا وې صحیح ده سکینر وې یا کیمرا وې ټیک نه دی به کوم دی سکینر نه یا کیمرې نه تصویر وبسي او دا یا ساده کله تاسو سکینر کیمرا شنو دا به تاسو کولای شئ ٹھیک ده دا به زو تاسو ورشته نه ځکه او اټو شیپ کوم دی اټو شیپ مونږ سلیکټ ویلو مو ټیک ده دا دی په ډرینګ بار باندې ښکار دی اټو شیپ سي په دې کې چې کوم دی دا مختلف دي اټو شیپ سره وایي سمالو شکلونه دی بګی ټیک ده سٹارز وغیرہ وغیرہ خلکو دا ډېر زیات خوښي لکه موږ په خپل باندې کله وړاندې د کمپیوټر کوو موږ بګی سي دا دله واسوي سي دا باندې کو چې باندې باندې ډبل کلیک کی کنه چې کله په ډبل کلیک کینې ته پراپرټی دنه ودی کم مینو چې دا ډبل کلیک کېدو باندې راځي ګورته په وړاندې کې بګی سي کلرز اینڈ لاینز رنگونه او داګه لاینونه ټیک نه ته وګوره وړاندې کې سلی کله پل مطلب د دې ډکواله نو دا کلر چې دی دا کم کلر چې دلته ښکاری دا دې ډکوالی کلر دی لکه دوس چینج کوم
तो पता लगे कि उस ओके के शीन कलर शो बे भी डबल क्लिक कर ठीक है बल सा कलर वाला रखे विद कलर शो दादी मतलब सर दे पेल ची द डकवाली सर बदा सुन तारो साथी दा सुन चीज दा कलर शो ट्रांसपेरेंसी मतलब दा शफाफ तो नहीं दा शफाफ ट्रांसपेरेंसी बमु शफाफ और दिखो तो शफाफ खड़वाले और सवावाले ठीक है शीशे खड़वाले या सफा नगोर दे बरे शीशे करके उस दा ट्रांसपेरेंसी वाला सेवा को मगोर होता है दे बे शीशे पहनते छी गोरा ओके अगर लांदिस पे खरी था उस मिसाल के तौर पर ताला उसने रंग भी तेजी लाइट ये दा गोरा ये तो बड़ा सारा पास लगी ना बता दा लानी दिख कर वेरी क्लियर शो था ये दा गोरा दामाद के खुद शेजाटी खरी ना खरी वो से तो गोरा शफाफनेस वगैरह बोलो उर्दू टिकले पे इसकी जरा वो ओके शफाफियत के फायदा शो ठीक है ट्रांसपेरेंसी ने او دا د دې ځګنې आवाज نه شي کولای ټیک دا دې ځګنې ملاري کولای شي صحیح ده او خدا سيزنه دې کو بساله تجربه کې چې کله ته لګ ډرایو سره شوق پیدا کړو سيزونه مزونه به ټرا کې ټیک ده دا لاین نه دی د لاین دی بده لاین سره تاسو دی لاین به کم یو دی دا کار نو ګوره د دې لاین د کلر چې چینج کې ګور زور سرور کوم او کېګه وسه شو سور شو بیا به بل څه دی ډیش مطلب د لاین د سټایلو اوس وګوره دا سټایل کې لاین وای پته وګوره ته تخکاری نه لګ راځم کول غواړي نه ښکاری صحیح دی دا قشنګ پته وګوره کرخه سټایل بدل ټاکی دې سیکل دې دور پکې دی دې بیا خپل مزه سره په بینډینګ باندې وایي ٹھیک ہے یہ تو ورته بل هم ښکاری دین علاوه سټایل دی د سټایل پیډواله او دا کول سي لکه دا یو سټایل دی اوکے کرخه ډبل شو ٹھیک ده د څه کوم دي سایزونه ولا مور کړی خدای زموږ سره سره سټایل دی او د چې کوم دي غټوالي او د لاین چي دي ٹھیک ده درنواله ها سو درنډوله غته درنډوله د دې نه کنټرول کیږي درنواله ٹھیک ہے چې په دې کې څنګه کوته کومره کلیر کیږي او دین علاوه سایز دی په سایز کې وسی سایز سره تاسو ساتي سي هایټ یو موږ د دې جنم کولی شو ورته موږ دې نه په دې باندې کلیک کوی بس غټي یو کچي دا وسی کوم دی هغه ډریګینګ دی ماوس باندې ولې دی بٹن صحیح ٹھیک ہے و چې کله ته بده رائټ کلیک کې او سایز لرا شي دا دې جنم کولی شي د هایټ دنګواله ته سیوا کې او کمی دې نه دي کمیږي ٹھیک ده او دې شي کوم دی اوس دا سیوا شي دنګواله دغه شو وګت شو اوس دا سکرین لور کوټه کوي زوم شوی کنه ٹھیک شو دین علاوه دا ورډ چې کوم دی بس کې پلان والے به سیوا کې او کمه اوس سیوا کوم شي ودلې ٹھیک ده دین علاوه روټیشن څه لګي تا والے خلک چې په انګل کې راته اوسې دا اوس مثال در 5 دی بس کو کی دا ګور کوک شو دا ته مثال در پر لګي سیوا کوم 29 ګور کوک شو صحیح او बस जी को कम स्टाइल ही थे स्केल जी कम दे और दा हाइट 2% को वेट 2% को रेशो ना पर रेशो माने खुदा हमारा जाने दो सही अगर भी पे खास रेशो माने ठीक है जी ये हाइट दी दोनों सेवा की दा वेट तो सर दोनों सेवा की रेशो और बाकी अब वो से टाइम बराबर दे